که په شپه کې 5 ځله یا هم شپږ ځله سیکس کول غواړئ او زړه کې مو ډېر زور وي او تاسو نشئ کولی چې شپږ ځله سیکس وکړئ، نو بیا دغه یوه ګولۍ استعمال کړئ او بیا تاسو د شپې څخه خوند واخلئ. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې وبرتن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګوګړي نشان ووهئ. مننه. که غواړئ چې د شپې شپږ ځله یا هم 5 ځله سیکس په یوه شپه کې وکړئ، نو تاسو کولی شئ دغه ګولۍ استعمال کړئ. هغه خلک چې ډېر سیکس کول خوښوي یا ډېر سیکس کوي خو په زړه کې یې او په ذکر کې زور نه وي، زر زر انزال کېږي او د سیکس څخه سم خوند نشي اخیستلی، مېرمنې ته هم خوند نشي ورکولی او مېرمن هم نشي انزال کولی، نو تاسو کولی شئ د دغې ګولۍ څخه استفاده وکړئ. دا ګولۍ تاسو باید په دې طریقه استعمال کړئ او د دې سره یو څه نور شیان هم دي چې باید دا تاسو ورسره استعمال کړئ او مکس یې کړئ. بیا یې له هغه وروسته د ایویان ګولۍ سره باید تاسو د پیازو اوبه ګاډې کړئ. طریقه یې داسې ده چې لومړی به تاسو یو پیاز راواخلئ او د هغه څخه به اوبه وباسئ. کله مو چې د پیاز څخه اوبه وایستلې نو دا به تاسو ښې ډېرې اوبه وباسئ، یعنې په دومره اندازه اوبه باید تاسو وباسئ په کومه اندازه چې تاسو خوړلی شئ. دا پیاز اوبه مو چې کله وایستې نو تاسو به 3 یا 4 ایویان ګولۍ راواخلئ او دا په منځ کې وشکوئ، یعنې پرېږ به یې کړئ او هغه منځ کې چې کومې مایده لږ اوبه وي نو هغه اوبه به د پیازو اوبو سره مکس کړئ، ګډې به یې کړئ او دې سره به تاسو لږ اندازه چې د دې په اندازه چې باید لږ یعنې 15 ګرامه ادرک وسیږي، دا تاسو ګډ کړئ او بیا یې شیدو ته واچوئ. باید دغه ووایم چې دغه خواړه تاسو باید له غرمې له خوا نه وخورئ، یعنې د غرمې د ډوډۍ څخه مخکې تاسو کولی شئ وخورئ، یعنې نیم ساعت د ډوډۍ څخه مخکې وخورئ، چې باید تاسو ته ووایم چې د ورځې له خوا نه ډېر زیات تاثیر کوي. تر څو تاسو د شپې منځ ته ځئ نو ستاسو هغه جنسي خواهشات چې تاسو به نن غواړئ چې وکړئ نو تاسو به ټول هغه جنسي خواهشات پوره کړئ، یعنې د ایویان ګولۍ به تاسو کړئ، پیازو اوبه به کړئ، شات به کړئ او دا به شیدو ته ور واچوئ، مکس به یې کړئ، وبه یې خورئ په نهارې. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب ونه کړئ، زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.